بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن: ألا أنام إلا على وتر، وألا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين، وصيام 3 أيام من كل شهر. رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. ابو هريره رضي الله تعالى عنه وايي: ما زما دوست صلی الله علیه وسلم د دریو کارونو سپارښتنه کړې چې کله به هم پرې نږدم، چې وتر لمونځ مې نه وي کړی نه به ویده کېږم، او د ساخت 2 رکعاته لمونځ به نه پرېږدم، ځکه چې دا د توبهګارانو لمونځ دی، او په هره میاشت کې 3 ورځې روژې. د دې حدیث روایت ابن خزیمه کړی ده، او البانی رحمه الله یې د کراوالي پخلی کړی. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم. سكنت روحي وجوار الهادي محمد.